علیه وسلم ته د قیامت د ورځې متعلق څه د ذکر کوي. پرونی سبق کې که تاسو ته یاد وي نو تاسو ته ما د قیامت څه مختصر غونتې حالات بیان کړو چې حضور علیه السلام ارشاد دی چې دا قیامت به سمدستي راځي. خلک به په خپلو کارونو کې مشغوله وي، دکاندار به په خپله دکاندارۍ کې مشغوله وي، مزدور به په خپله مزدورۍ کې مشغوله وي، هر یو سړی به په خپل کار کې مشغوله وي او قیامت پسې دی دا به یک دم راشي. نو چې کله د قیامت دپاره دا ړومبی شپېلې ووهلی شي، حضرت اسرافیل علیه السلام ته به الله حکم وکړي چې شپېلې ووخه. حضرت اسرافیل علیه السلام به شپېلې ووخي. نو دا ړومبی شپېلې سره به دا خلک به ټول څه دي دا به مړه شي او دا نظام د هر یو شی دا به ختم شي. دا اسمان چې موږ ته ښکاري دا اسمان سره دا به ټوکړې ټوکړې شي، دا شان دا ستوري دا به راوغورځېږي، دریابونه به ختم شي، دا ځمکه دا به ختمه شي، دا غرونه نه دي دا غټ غټ مضبوط مضبوط غرونه دا به په شانتې د وړی سپک پکړي شي، دا به ختم شي، دا هر یو شی سره دا به ختم شي. بیا به د هغې نه پس الله جل شانه به حضرت اسرافیل علیه السلام ته دوباره وی ونفخ فی الصور ووخته شپېلې فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. نو بیا به په هغه دویمې شپېلې سره به دا خلک د دې خپلو قبرونو نه یکدمي راپاسي. به د دویمې شپېلې سره به دا خلک د انسانان دا به ټول د دې خپلو قبرونو نه به یکدم به راپاسي. نو چې راپاسي نو قالو وی بدوی یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، هی زمونږ بد نصیبه، هی افسوس چې مونږ خو راپاسي رو د دې خپلو قبرونو نه، دا خو مونږ لږ غونتې خوب کړی، د هغه لږ غونتې خوب نه جوړې مونږ څه دی بیداره شولو. دا به څوک وی؟ دا به کافران وی. کافران به وی چې مونږ خو د قیامت دا ورځ دا خو مونږ دروغ ګڼله. کافران به وی چې دا خو په رښتیا باندې څه دی د قیامت دا ورځ په مونږ باندې رالله. نو بیا به د هغې نه پس به دا ټول خلک به د حشر میدان ته څه دی دا به ځي. کم خلک چې د حشر میدان ته روان وي او چې څوک نه ځي فرشتې به په زور سره څه دی دا به یې وخي او د حشر میدان ته به بوځي. نو بیا به د حشر په میدان کې به دا ټول انسانان حضرت آدم علیه السلام نه واله تر قیامت چې دا څومره انسانان راځي دا به ټول د حشر په میدان کې څه دی دا به جمع وي، دا به ولاړ وي. او ګورې جي دا ټول انسانان چې ولاړ وي نو دا ټول به انتظار کوي. انتظار د څه شي به انتظار کوي؟ انتظار به د دې کوي چې زمونږ دپاره به د څه فیصله کیږي. او دا د حشر دا ورځ د دې حشر په میدان کې چې دا خلک ولاړ وي دا به ډېره سخته ورځ وي. دا ټول انسانان نه دي، کتابونو کې راځي چې دا ټول انسانان به دا به بغیر جامو بغیر کپړو به ولاړ وي. حضور علیه السلام نه یو صحابي تپوس وکړو چې حضرت دا به څنګه دا ټول به د یو بل دا به ټول به څه دی بغیر کپړو به ولاړ وي، آیا دا به یو بل ته ګوري نه؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ویل دا به دومره سخته ورځ وي، دا به دومره سخت حالات وي چې د چا به دغې طرف ته اړو ذهن نه ځي، هر سړی به په خپله ګرفتاري چې زما به څه کېږي. دا به دومره سخته ورځ وي د حشر داره. او هر سړی به په خولو کې به ډوب وي، څوک به تر سره سره پورې، څوک به تر مرۍ پورې، څوک به تر نامه پورې، څوک به تر کونډو پورې، څوک به تر ګیټو پورې. دا خولې به دا به د ده ګناهونه وي جي، دا به د ده ګناهونه وي. او سخته ګرمي به م وي، هلکه دا انور نه دی دا به بلکل څه دی راښکته شوي وي، هر سړی به ډېر پریشانه وي، هر سړی به څه دی حدیثو کې راځي چې د انسانان به دومره تنګ شي، دومره به تنګ شي چې الله ته به چغې کړي خدایه دا د حشر دا سخته ورځ تېره کړي، موږ د جهنم ته وغورځېږو خو چې دا د سخته ورځ تېره شي، خدای دې اسانه کړي. بیا به د هغې نه پس به جنت چې دی دا به راوړلی شي، جنت دا به را مخامخ کړي شي، مؤمنان مسلمانان به ګوري خوشحاله به شي، اواز به کېږي چې دا جنت دا د هغه خلکو دپاره دی چې چا په دنیا کې خپل رب خوشحاله کړی دی. دا جنت
دا د هغه خلکو دپاره دی چې چا په دنیا کې څه دی د الله تعالی تابعداري کړې ده. نو جنت ته به مؤمنان ګوري، خوشحاله به وي. کافران به وي چې دا دومره ښایسته نظاره، دا دومره ښکلي ځای دا د چا دپاره دی؟ کاش چې مونږ هم ایمان راوړی وي، کاش چې مونږ هم نیک عمل کړی وي چې مونږ دپاره هم څه دی دا جنت نصیب شوی وي. او جی کله چې جهنم راوړلی کیدی شي، جهنم 80,000 زنځیرونو باندې به سره دا جهنم تړلی وي، 70,000 او یو زنځیر به 80,000 فرشتو به نیولی وي. جهنم به ګړزار کوي، د هغې ګړزار د وجې نه به دا خلک د حشر په میدان کې چې ولاړ وي دی به وایي چې دا دومره سخت ګړزار د څه دی؟ نو اواز به وکړي شي چې دا جهنم دی او دا د هغه خلکو دپاره تیار دی چې چا په دنیا کې د خپل رب نافرمانی کړې ده، چا چې ایمان نه دی راوړی، چا چې کفر کړی دی، د هغې دپاره څه دی؟ دا جهنم دی. خدای دې امتې بچ وساتي. بیا به د هغې نه پس اعلان به کېږي، اعلان به کېږي فالیوم لا تظلم نفس شیئا. الله به وایي نن ورځ به ظلم نه کېږي. الله به وایي قیامت ورځ باندې به الله اعلان کوي نن ورځ به ظلم به نه کېږي، شیئا دا هیڅ شیز به ظلم نه کېږي، ولا تجزون او نه به څه بدله میلاویږي، الا مگر بدله به میلاویږي ما د هغه څه کنتم تعملون چې تاسو کوم عملونه په دې دنیا کې کړي دي. الله وایي هیڅ ظلم به نه کېږي، هیڅ ظلم به نه کېږي. کافر ته که د جهنم سزا میلاویږي، فاسق فاجر ته منافق ته که د جهنم دا اور میلاویږي، نو دا خو ده په دنیا کې په خپله د خپل ځان لپاره لازم کړی. الله خو ورته نه دی ویلی چې ته څه دی کفر وکړه، الله خو ورته نه دی ویلی چې ته ګناه وکړه. الله خو د دې دپاره پیغمبران را لیږلو دې دپاره چې خلکه دا سمه لار ده، دا خرابه لار ده، دا د ګناه لار ده، دا د جهنم لار ده، دا د جنت لار ده. دا خو په دنیا کې واضحه ده وروره، دنیا کې مکمل واضحه ده. که لوی دی، که ځوان دی، که بوډا دی، که نارینه دی، که زنانه دی، ټولو ته دا پته ده چې یاره دا ګناه ده او دا ثواب دی. پته ده او که نه ده؟ لکه هر چا ته دا پته لګي ګناهګار چې ګناه کوي، فاسق فاجر چې ګناه کوي، ښه ورته پته مې چې دا ګناه ده. شرابي چې شراب څکي، ښه ورته پته چې دا شراب څکل دا ګناه ده. زناکار چې خدای مکه زنا کوي، زناکار ته دا پته چې دا ګناه ده. غل چې غلا کوي، غل ته ښه پته چې دا ګناه ده. هر یو سړي ته سره دا واضحه ده په دنیا کې. د قیامت په ورځ الله وایي هېڅ ظلم به نه کېږي، هر سړي ته به خپله بدله به میلاویږي. الله وایي که چا ښه کړي وي، نیکۍ کړي وي، الله وایي چې زه یې راضي کړی ما، الله وایي زه به ورله څه دی د قیامت په ورځ به دا اعلان کېږي زه به ورله جنت ورکوم. او وی که چا بد اعمال کړي دي، که چا کفر کړی دی، الله وایي زه به ورله د هغې څه دی سزا به ورکوم. بیا ورپسې بل آیات کریمه کې ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکهون. الله وایي وورې جي خدای دې دا جنت اسې بېڅه نصیب کړي. الله وایي چې کوم خلک د جنت ملګري دي، د قیامت په ورځ به جنتیان به د یو بل سره څه دی مشغوله به وي، یو بل سره به خبرې ترې به کوي. د مشغوله څه مطلب؟ هغه سړی په هر یو کار کې مشغولېدی شي چې د چا څه غم او څه ټینشن وي. که د چا څه غم او ټینشن وي، دی بیا په یو کار کې مشغولېدی شي؟ نه، دی به بیا د هغې په غم کې به وي. که څه ټینشن یې وي، که څه بوجې وي، د هغې په غم کې به وي. نو د دې نه دا معلومه شوله چې جنتیان مؤمنان په دې باندې به د قیامت په ورځ هېڅ ټینشن به نه وي، هېڅ غم به پې نه وي، او د یو بل سره مشغوله به وي. جنتیان به د یو بل سره څه دي ګپونه به لګوي، خبرې ترې به کوي. بیا ورپسې الله وایي هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. وورې جي الله وایي دا جنتیان مؤمنان سړي، وازواجهم او د دې بیبیانې، دا چا بیبیانې؟ د مؤمنانو بیبیانې، دا به هم څه دی په جنت کې الله وایي دی به خوشحاله وي. بجلیګر مولي صاحب یو ملا تقریر کو، وایي چې دا سړي به هم څه دی مؤمنان سړي به هم جنت ته ځي، او دا بیبیانې به هم ورسره څه دی جنت ته به ځي، ښځې به هم ورسره څه دی جنت ته به ځي.
نو یو سړی پاسېدو چې د دې نه موږ هلته هم نه خلاصېږو د ښځو نه په خبره پوه شوې چې د دې نه موږ هلته هم نه خلاصېږو نه مؤمنان سړي چې جنت ته لاړ شي بیبیانې جنت ته لاړې شي د دې دنیا دا زموږ د ستاسو دا بیبیانې دا به په جنت کې د حورو سردارانې به وي د څه وی لکه د حورو سردارانې به وي دا به جنتیانو سره څه دی په جنت کې به وي او اورېجي په جنت کې بوډاتوب نشته جنت ته چې موږ داخلېږو د خیر انشاءالله خدای دې بوتلی کي نو که بوډاګان دي او که بوډیګانې دي نو په جنت کې به موږ تاسو د بوډاتوب په حالت کې به نه ځو موږ هلته حضور علیه السلام له یو بوډی راله تپوس یې تو کو وی حضرت وی زه به جنت ته ځم او که به نه ځم نو رسول الله مبارک ورته وی بوډیګانې به جنت ته نه ځي وی څه بوډیګانې به جنت ته نه ځي هغه بوډی په ژړا شوه په ژړا شوه رسول الله مبارک ورته وی ته جاړه مه تا به الله ځوانه کي تا به الله تا ته به قوت درکي تا ته به الله تعالی ځواني درکي ته به په ځوانۍ کې څه دی جنت ته به ځې نو د بوډاتوب په حالت کې به څه دی جنت ته به نه ځي مؤمنان بلکې څه دی دا به ځوانېږي دې ته به څه دی ښکلې ځواني به میلاویږي دی به بیا څه دی د هغې نه پس په جنت ته ځي ښه جي لهم فیها فاکهة ولهم ما یدعون دریم نمبر صفت چې الله بیانوي وایي د جنتیانو دپاره به په جنت کې به میوې وي میوې خدای دې نصیب کړي ولهم ما یدعون او دوی دپاره به هغه څه وي چې دوی څه غواړي جنت کې به مؤمنان دپاره څه دي هغه څه به ورته میلاویږي او اورېږي څلورم نمبر نعمت چې دا به ډېره مزه کېږي سلام قولا من رب الرحیم سلام ویل دي د چا د طرف نه د رب العالمین د طرف نه سلام به کم ټیم کې ویل کېږي یا چې دا جنت ته مؤمنان داخلیږي فرشتې به ورته ولاړې وي ورته به وي په خیر آلې په تاسو د الله د طرفه سلام وي ای جنتیانو جنت ته داخل شئ خدای دې نصیب کړي دا سلامونه او یا داتې مراد دی چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي نو دا حوري او علمان دا علمان چې د پاره د خدمت د جنتیانو به په جنت کې ګرځي نو دی به ورته وایي چې په تاسو د الله د طرف نه څه د سلام وي په تاسو د الله د طرف نه څه د سلامتیا وي او څوک وایي چې الله جل شانه به په خپله په جنت کې څه د مؤمنانو ته سلام کوي الله دې نصیب کړي ګورئ جی سبق ته ونفخ فی الصور الله فرمایي چې دوباره به شپېلې وهلی شي دوباره به پوک ووهلی شي په شپېلې کې فاذا هم من الاجداث نو سمدستي به دوی د قبرونو نه الی ربهم ینسلون خپل رب طرف ته به منډې وخي روان بشي قالو وی بدی یا ویلنا ای های زمونږ بد نصیبه من بعثنا دا چا راپاسولو مونږ د هغه خپل ځای د خوب نه من مرقدنا د قبرونو نه هذا ما وعد الرحمن دا هغه وعده ده چې کړې وه رحمان ذات وصدق المرسلون او رښتیا ویلو پیغمبرانو ان کانت نبوي الا صیحة واحدة مگر دا یو زور والا چغه فاذا هم جميع لدينا محضرون پس سمدستی به دی ټول موږ طرف ته حاضر کړي شي فالیوم لا تظلم نفس پس نن ورځ به ظلم نه کېږي په یو نفس شیئا هیڅ شیز ولا تجزون نه به بدله درکولی شي تاسو ته الا مگر ما د هغه څه کنتم تعملون چې وې تاسو عمل کوونکي د هغې ان اصحاب الجنة اليوم بشک چې کم خلق د جنت دی یا خاوندان د جنت چې دی فی شغل فاکهون په دغه ورځ به په خپلو مشغولو کې خوشحاله وي مشعلو کې به خوشحاله وي هم دوی چې دی وازواجهم او د دوی بیبیانې فی ظلال په هغه سورو په تختونو کې به وي علی الارائک په هغه تکیه وهونکي به وي متکئون او ناست به وي لهم د دوی دپاره فیها په دې جنت کې فاکهة میوې به وي ولهم او د دوی دپاره ما هغه څه یدعون چې دوی یې غواړي چې دوی به یې غواړي سلام سلام به ویل وي قولا من رب الرحیم د طرف د رب العالمین د طرف نه صدق الله
الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الله مونږ چې سوی که زمونږ نه څه کمی شوي خدای مونږ ټول معاف کړي. یا الله مونږ ټول نه درس په خپل دربار کې قبول کړي. خدای پاکه مونږ ټولو ته پې اجرونه ثوابونه را نصیب کړي. یا الله دا کوم ملګري مشران کشران ځوانان چې ناست دي چا څه مشکلات ختم کړي، چا څه پریشانۍ ختم کړي، چا کورونو کې بیمارۍ ختم کړي. یا الله زمونږ د ټولو نه راضي شي. خدای پاکه د قربانۍ ورځې را روانې دي، اختر ورځې را روانې دي. خدای د اختر په خیر په خوشحالو راوستلې کړي. کومو ملګرو چې پکې خدای د قربانۍ کولو ارادې دي دا قربانۍ خدای ته اسانه کړي او ته یې قبولې کړي. چا چې وس توفیق نشته خدای له اختر ته ورځې شته دي، خدای مونږ ټولو له وس توفیق را نصیب کړي. د قربانۍ کولو خدای وس توفیق را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین.